आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम द आसमान न दुनिया तराल नु यो प जद्दा बांधे हो बल प सरंदीप बांधे उस दे द्वारो खुदाए पाक ते यो इल्तिजा उकड़ा ची या अल्लाह दा सच उशु उस द माफाए सूरत रा तखाया ची माफी बे संग की अल्लाह और तो फरमाए ची तासु द्वारा दा कलिमात वाई च रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। नु बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलिमात 300 काल हुए 300 काल पस च पारफात की कम वड़ू के गुंदे घर दे चागे त जबल रहमत वाई आगे त चिकमे पौड़े खतली दी दे पौड़ो सर निजदे यो चार देवाली गुंदे ताव वड़ू के गुंदी जुमात ते उलमा वाई च दा हग जुमात ते च पदे मकाम बांधे द हजरत आदम और बीबी हवा मुलाकात शवे दी 300 काल अखपलो के सरवरुख तमाना ने खबर और जताना नेम खबर पदे मकाम बांधे द द्वारो मुलाकात यो यो तो हुई चिता आदम नहीं और बलबल तो हुई चिता हवा नहीं नु अगा मकाम न उस चार दिवाली गुंदे ताउदा वड़ू के गुंदी जुमात अजीजानो द दी द्वारो मुलाकात चोश नो अल्लाह पाक दे इंसानानो द पैदाइश निजाम शोरो द बीबी हवा बची बची के द नो यो अलक यो जिनाय बहुश और ब्या बागी पसी बला जोड़ा बचे केदा नो ब्या बमिया वाला को यो जिनाय तासु बावरी दिली चिदा अलको जिनाय बा यो जोड़ा सहार पैदा केदा यो ब माखाम पैदा केदा दा उम बाजे खलकुली के लिए उलमाए मुहक्किकीन वाई चिना यो अलको यो जिनाए बा चिनन पैदाशु नो बल अलको जिनाए बा पखपल मियाद बांधे पैदा किया समियाद चिद हमल दे लस में आशते या शपग में आशते या द्वकाला नु पखपल मियाद बांधे बबिया बला जोड़ा पैदा केदा अजीजानो द हमल 3 वक्त दी द इस्लाम ना कुर्बान शम यो सड़े दे वादे हो को और शपग में आशते पते बचे हो आया शरीयत के दा बचे ददे और कदा दे खजी गोया द खावन कोरता पखेटा रौड़े इस्लाम वाई च अकल मुदद हमल च दागा गोया के शपग में आशते शपग में आशते पस च बचे पैदाश दाम ददगा सड़ी बचे दे च चाप कोर के पैदाश प खजा बांधे बगोया के ख्याल गलत न के च दा प हमल गोया के दे द प्लार द कोर और सत मुदद हमल च दा गलस में आशते और अक्सर मुदद हमल च दा अगा द्वकाला यो बचे शपग में आशते पसम पैदा के देश
یو بچه لس میاشتې پسم پیدا کېدی شي او یو بچه 2 کاله پسم پیدا کېدی شي. نو چې 2 کاله پس پیدا شي امم صحیح ده، چې لس میاشتې پس پیدا شي امم صحیح ده، او چې 6 میاشتې پس پیدا شي امم صحیح. بیا غیر دپاره قانون ده، الولد للفراش، بچه د امغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي. اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی. اوس حمل یو پټه خزانه ده، اس پته نه لګي. اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړی ما؟ شته؟ وایي که مونږ ټول حلالیان دي وایو ځان، لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفې نه د مور په رحم کې پیدا شوی؟ که زما مور خیانت کړی د دې خبرې څه دلیل؟ دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړي ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي. اے د پلانی سړي زویا، دا आवाज به نه کیږي، ځکه چې خو د حشر میدان دی، لا تعداد مخلوق به په ولاړي او د دروغ ځای نه دی. نو کېدای شي چې دا مور راوړی د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمیږي. نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره به هر سړي ته د مور په نامه आवाज کوي، ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته. نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي، د مور په نامه به आवाज کوي. عزیزان، د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته؟ قانون په دنیا کې څه دی؟ قانون که یو سړی دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله، نو الله به په قیامت کې ستا په 100 ګناهونو پرده واچي او جنت ته به دې ولیږي. نن خو پردے اچولو کسی نشتا. نن خو نراغه دی چې ته په ما لمن اړوه او زه په تا لمن اړوم، ته ما شرموه او زه تا شرموم. زمونږ ملک د پاکستان غوندې شرمېدلی ملک نن په روی زمین نشته او څه زمونږ د لاسه وشرمېده. مونږ اوزګار یو صاحب، خوراک ډېر دی، روټۍ ډېره ده، جامه ډېره ده، اوزګار یو، بس خو سروزګار ځان له پیدا کړو. لکه تېرو ورځو کې ما هغه د ډم د ښځې د یعنې پرون بیا راته یو سړي ټلیفون وکړو، وی جي چا نکاح رښتیا مات شوی دی؟ انا لله و ظالمه ته اوس ډم پسې څه لګیا د خپلې ښځې غم جاړه، خپل غم جاړه چې ستا نکاح چېرته مات نشي. نو مونږ اوزګار یو. اوس یو سړي تپوس وکړو چې بھائی دا الفاظ یو سړي د ښځې متعلق ویلي، نکاح مات دی که مات نه دی؟ نو فتوا ورکړه. هم که اهل د فتوی هر مولا د دې اهل نه چې هغه فتوی ورکوي، د فتوو خپل خلق دی. زما خپل رائے دا ده چې په ټول صوبه سرحد کې 10 یا 15 علما به چې هغه د فتوی ورکولو اهل دي، نور ټول زمارونه دي. فتوا ورکول د هر کس و ناکس کار خو نه دی. تاسو خیال راغی لکه یو سړي خوب لیدل،
خوب لیدلو چې یو خپه مې په مشرق ده او بل په مغرب ده. نو ما غوندې له راغلی دی چې مونږ خو دا غواړو چې جوړ ملای نامه یا به په خوبونو پوهېږي یا چې ملای نامه بس به په فتوو پوهېږي. بابا په آرام کښېنه. ما له راغلی دی جی ما خوب لیدلی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. نو ما غوندې بزرګ ورته ویلی دي چې خدای چې لاشلېدلی نه سړی راغی علامه ابن سیرین ته. علامه ابن سیرین ورته وی چې دا خوب خو دې چاته ویلی نه دی. ورته وی چې صاحب یو مولا ته مې ویلی او هغه راته دا تعبیر وکړو. ورته وی چې که هغه لا نه وی تلی او ورته دې حل نه وی ویلی او هغه د هغې په جواب کې دا ټکی نه وی ویلی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه وي. خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې مونږ له هغه بوی هم نه دی راغلی. بوی نو زما عزیزانو عرض دا و چې دعا دا کوه چې خدای خپله پرده مې ساتي. اوس په بل لمنې څه لاړې؟ نو زمونږ شپه ورځ کار دار بل شرمول بل رسوا کول بل بی عزت کول. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی. ډېر ښکلی مذهب او مونږه د لاسه رسوا شو. څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د لاسه رسوا شو. مونږ به د قیامت په ورځ زمونږ په غاړه کې لوی زولنې چې دي هغه د اسلام پرتی وي چې زه ستا د لاسه رسوا وم. پرونه خبره درته یو سړی دی چا سره د کور تنازع ده. ما د دواړو ډلو بیانونه واورئ. یو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرګان نو ما ته وایي چې مولانا صاحب که خبره زمونږ طرف ته نه راخوېږي نو رواج ته یې وباسه بیا یې په شریعت مه فیصله. ما ورته وایي چې خبره هم ستا طرف ته در خوېږي خو چې یو 10 منټه تیر شو بیانونه م واورېده واک مې دواړو نه واغسته او پې ورډز مې واله چې ورډز مې واله نو ټوپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلي مال ما خویدل دا معنا چې ستا طرف ته کور دی وراني. ما دا درته ویلي ډېر ټوپونه یې ووال زه به دې پوی کړی وی زه به دې دا کړی مال چې مې پوی کړی وی بیا تا چړې لاندې سا چېرته اغسته دا خو چې پوی نه یو دا مری ولا غوسه کوي هغه خوند. نو ته ووایه چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا نفلونه او دا ستا نو بیا خو ما ولا داسې ګړز ورکړی بیا ټوپونه ډېر وال خو څه کېده نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ورځ تېرېږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خوله کې وي او د مرۍ نه به ښکته نه وي. تاسو وګورئ د خپل ملک د ارچا په خوله د اسلام نوم شته لیکن د مرۍ نه لاندې بیا اسلام نشته.
زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرگ څه د سل شپږ شلو کالو زه ورغلی وم ما ته مولانا صاحب داسې وخت به راشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګ یې دا به وایې چې خدایه دا څه واښه مې په مخ را ځوړند کړي ویل به په مصله به ولاړې او څه به کې برزبان تسبیح در دل گاو خر برزبان تسبیح دل دل گاو خر په جبه بدی تسبیح وی او پزړه کې بدی گاو خر ای چونی تسبیح که دارت اثر دا تسبیح به څه اثر لري چې ولاړ په منځ کې په مصلی ولاړې په صف کې ولاړې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وے اهدنا الصراط المستقیم وے اور در دل گاو خر عزیزا دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا دې درخواست ورکړي جی ماتا بمباو لگاوا او د کمیټه ورسی راغې چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته وې چې نه جی زه نه لګوم نتیجه به سي وای درخواست کړه چلو چې اوس منظور شو بمبا نه لګي داخله به دی مو وای ورپد خدای ته دې پار مونږ کې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سملار وکړه الله وی سملار دی غخته هدل للمتقین دا قران سملار دا دې ته ګور او پیروان درخواست کړو چې منظور شو ا د خدای منظور کړي درخواست مسترد ک وای ته اهدنا الصراط المستقیم چې مونږ کې دروغ نه وي بار په سړک ولاړې ډبګرای ته کوم لار تللی کم خوازه کاکا وی جی ډبګرای ته دا لار تللی او ته د دې په ځای داسې روان شو نو سړی به دې ګړګړو نه ونیسي چې خوار چې تاسو ته ډبګرای کول او روان شوې واخو پولتا دا سارم توپ دی کول اوس مونږ باندې باغ چلی اهدنا الصراط المستقیم خدای سم لار راخا خدای وی دا قران سم لار دا قران مونږ پر خود شیطان په لار روان شو وای دا قران به زولنی زمونږ په غاړه کې قیامت کې نه پرې اوس قران هم صاحب دا څه شی فرض کړی دی لکه د دوی دکان لکه څوک ورشي هلته نه ځمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه څه کې خو دوی والی ہوتی دي اوس قران مونږ د دوی دکان فرض کړی دی خو چې څوک مړ شي قران ته وایي جرا شو دا مړی لګ مرداره تیکا وې بخا مولیان طالبان راوړي او خټ کېدلی ورږي ورته پخې کې اوسه به بر شو چې د جنت توتی شو لاړو تاسو خیال راغی بیا پدې کارونو با چرته کار کی نو اسلام نا مونږ مسخره جوړه